हाँ परियाल नन खो ما ستا ډیر زیات انتظار وکړو. نن په کالج کې څه فنکشن و دای په وجه زه لیټ شوم. ته به دا نوې نوې فنکشنونه اټینډ کې او مونږ به دلته په انتظار وچ کې تا ته خو زه ښه معلوم یم پریال زه تا سره د زړه نه مینه کوم د زړه نه. بس بس ډیر دروغ مه وایه. الله خو دې ما مړ کي چې ستا یقین وشي یقین. الله دې نه کي بیا داسې مه وایه ما خو تا سره ټوکې کولې. ښځه زه چې ځو خوښه مې ده. السلام علیکم ګاډي ده څنګه دې خیر دې خیر دې لکه دا چې دي دا خو د زړور خان نور راغلی و د هغې په خوشحالۍ کې ډلې کړي ها ها زه چیس وکړه که نه په مخ هم تګي خیر خو دې کړه مولوي صاحب چې زما غونته د بدعمله سړي ځای ته رالې یو غاړه راکړه چې برکتونه راپورې وکړي برکتونه تیری شاه الله شاه مه کوه لکه بوړه دې دا خو کاري نه کاري سبا به د جنازې بیا څوک کوي ظالما پلار او نیکه خو د عالمانو عالمان زه خو د هغې شاګرد پاتې شوی دا ټوله معاشره درنه تنګه ده لږ ځان وپېژنه ځان اے مولوي صاحب خېټه خو دې دومره غټه کړې ده رامې خو ته پورې زما پلار خو پکې تر اوسه پورې چرګ هم نه واغستې چرګه زما پلار د دې دنیا نه دوه لاس او دوه خپې رخصت کړی دی د دې خلکو د وجې نه خو قاري صاحب ما تعلیم نه دی کړی زما پلار سره به دومره پیسې نه وې چې زما باندې تعلیم کړی وې خو یو څپلی به مې وه نو بله څپلی به مې نه وه زما پلار خو یو دومره غریب انسان و چې د بشکاري په میله کې به ماله په 150 روپۍ جوړه واغسته او یو څپلی به مې وه او بله څپلی به مې نه وه دې ګجرات سکول ته به زه تلم آخر ورځ زما کم ځای یېرېږي پریال نور انتظار رانه نه کېږي بیګا مشر ورور مو رسولم تا سره مې خبرې کولې ما ورته ستا نوم واغستو مې د خانتاج لالا لور مې خوښه ده هغې سره واده کوم واده ته تیاره یې واده ته ګوره تنها زه لا خپل تعلیم پوره کوم د هغې نه پس په د واده سوچ کوم. پریال تعلیم به دې پوره شي یتیم خواصم د جړه عادتي خو ځه یو 2 کاله به نور هم انتظار وکړم. علم बड़ी दौलत है علم बड़ी दौलत है माशुमारो का मतलब दारे چې علم وی دولت دی یوال دا نه چې تاسو سبق وایي او علم حاصل کړئ د دې چې تاسو کې کم نه نور په حکم راشي لکه څنګه په راشي چې تاسو د خپل مشرانو عزت کوئ امر بلا خدمت کوئ مشرانو ادب کوئ د استادانو چې کم عزت کوئ او په خپل معاشره کې چې کوم کارونه دي هغه کوئ. او ماسترا ظالما چې په دې کوپړې کې د دماغ نه کو حاشړو ته جوړ خبره نه پوهېږي ځان را باندې وځي ځان د خدای تعالی مسلمانه ما دا پته ده چې غون کلی ستا خاني مني خو ته دې وړو وړو ګلونه څه غواړې پرېږده چې یو 2 ټکي زده کړه چې د معاشرې ښه انسانان دې جوړ شي چې څه علم زده کړه د حالت ته تیاری نه راوځي. ماسترا ته چې کوم وړو له سبقونه خې نو سبا به دا زما دپاره پلاران پلاران په دې کلي کې یو پلار ډېر دی زړور خان زه به یم پلار زه به یم پلار. او ماسترا ته په خپله ښه سړی صرف په دې ټکي کې پرېږدم چې زما د پلار شاګرد پاتې شوی شاګرد خو نن نه پس چې نه تا وینم او نه دا واړه وینم کني خبر ده سړي راځه لکه معاشره کې داسې خلک کوم اوسېږي یا خدای پاکه د دې خلکو په حال باندې رحم وکړه
ګلونو ځای کورونو ته ځئ نن نفس بیا به راځئ ته چا لورې او ستا نوم څه دی؟ زه د خانتات کاکا لور یم او پریال مې نوم دی. ها ها زه تنها نه خو دې هسې یم ښه دی. هغه سره خو د روپۍ درک نه لګي. دې خو بیا هم ښه دی. ګاډې خو ورسره شتې که نه. ظالما اتلس کاله دې بار تېر کړو چې موږ دې په خیال کې راغلي یو که نه یې کړي دي یو هانو شکل په ډاکټر شوی دی که نه او که نه یار رور د چا دی ډاکټر کېږي به نه څه او لالا او زه ډاکټر شوم او زما دا خواهش دی چې په دې کلي کې مې غټ اسپتال جوړ کړي او د دې غریبانو خلکو مفت علاج پکې وشي مفت خوشه کیله وا دا دومره وخت په تا باندې ما تعلیم د دې دپاره کوو چې ته دې کلي له ترقي وکړې زه ترې پوزه کټ کوم او ته وې نتکۍ ولې جوړه کړه ولې لالا ولې د دې کلي خلکو تاسو څه بد کړي دي څه زیاتې درسره کړی دی ما سره چې کوم بد کړي دي خو تا ته پته ولګېده نو سرمن مې په ولاړه وباسي په ولاړه خیر دی خانو هلک دی پوه به شي اوس ستړی دی د مشي لږه اسدا دا ملګری دی ښه پوه کا زموږ پلار دې خلکو نه د دنیا خدمتونه کړي دي خو دې معاشرې زما پلار ته د غریبۍ څپېړې ورکړي دي ښه څپېړې اوهو دا څه ټایم شو ناوخت هم شو دا خو 1 بجه کېدو واله ده پریال خو نن د کالج نه ورانه ده ځمه چې کالج ته لاړ شمه چې درک وکړم چې خیر خو دی که نه چې دا نن ولې لیټ شوه پریال زما خو ستا نه دا امید نه و تا د کومې ګناه څخه ډاره کې د کومې ګناه کل ها ما تا سره په سټامپ پیپر لیکل نه دي کړی زما خپل کار کوه پریال تا خو ما سره دونه غټې غټې وعدې کړې وې هغه وعدې څه شوې زه خو به ستا نه بغیر مړ شم مړ طلحه ځان دې روښوي پایې دې کېږي نه ځه دې پرېږده دې په دې حال پرې زه چې ځو ما د ارمانونو احساس څنګه پېژني دل ته خو خلک مطلب ته محبت وایي ما چې د چا لپاره خپل ژوند تباه کړو نن خو هغې باندې اجازت راکړو زما کومه لار شوه د داسې ژوند نه خو مرګ ښه دی مرګ آخر څه جګړې دي ځان وژنې لالا ما چې د چا لپاره خپله زندګي تباه کړه هغې جنۍ مې نن په نیمه لار کې پرېښودمه د داسې ژوند نه مرګ ښه دی لالا
ये जालिमा तुझे युवी ने पर अपनी जिंदगी तो बाकी बरदी भी न करे बरदी और मोर दा तो सोचू का टेंशन कर सातले ताकत है कोई नहीं ताकत है बट भी लाला तदीची ने मुझे मारे का कटुमी तू न हुआ मावे दा मुझे माते जुन मल गई नने तो पटक मैदान दा से प्रे खत्म माँ देवी चित्तम बड़ी वाली ना तो खुदकुशी वाली ना के Iraka, da wani mini dokela farete da yi mina wasu da fadaya wa zarsulda da nor tuli mini daroga wa farete da dokela darsha tubu bata wa paye ke fadam kamyab ka लाला ख्वाहा मेरा warsha manda बता करते घूमा da warsha za محمد سرورین کائنات است زنور پاک یارم بی या अल्लाह माँ तमापियों की या अल्लाह जमा तोबा कबूल की या अल्लाह माँ दखल मोर अपना दिल दुरादार कर दे या अल्लाह नमाले सुकून ना की सुकून में रखे दे या अल्लाह जमा पखाल रहा मोके Zaparial, se गाड़ी की तरफ चक्कर ले लड़ू Masu peda aku pati jo kar kana आवला लाओ में करो वो दजरा सारा da wala stai nam वाखान जी वाह जर ठोस तासो बरकत ने दी अल्लाह पा मान zawar zabi अरे जोड़े पर जिंदगी के खुदा मा तो पड़ो में जरूर हुए मा तो बचन के छा मरोड़ न देवे दे तुम जब तक खबरों के राले खोरे नवी नवी जिनेरा वाली दखल गुसल बजार के गिर की और जमुन पखाना ने खस्ती वजस्ता मरियम कि जमा का खिदमती ओ सेठे ती पमुंगा खासा कड़ी दल तबा खिदमत के खिदमत बाता जमा करवा जान द पारा कुछ द दीप नांगार न तखलास शे दा पैसे वाला और द दीप देने तख्ता परियाल तो परियाल दादवा काय लेते चतवे जदस का खजा बावडे गलो
تا سره ډیر بد کړو په دې وجه ما زکات پړلې پریانو پریان داسې باندې نه کول پریانو دا ولې دې ظالمي داسې کو باندې نه کول کنه زه خپل هغه پښتنو خويندو ته وایم چې د کومې خويندې د کور نه غلط قدم اوچت کی دا غي نه خو 2 منټه مخکې دا سوچ کړي چې روسته به زمونږ کوم انجامي خدای پاک دې زمونږ په معاشره باندې رحم وکړي